ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا قرآن حکیم پا آخری صورتونو کی و صورت مستاسو مخ کے تلاوت کر او عموماً زمون عام مسلمانان دا صورت پا مانزکم لولی. دا دی صورت دیر زیاد فضائل دی و دیر فیدی دی ورکی نو پا دی نسبت دا دی صورت متعلق یو دو دری خبری کر. دا اغا صورت تے پا قرآن حکیم کی دا واحد دا رب العالمین پا صفتونو باندے مشتمل دی. پنور سپاروں کے پنور صورتونو کے دا پیغمبرانو ذکری دا قیامت و دا دوزخ ذکر پکیوی دا جنت ذکر پکیوی دا اللہ کتاب و دا خدای ټول صورتونو دا قرآن شریف پڑے رو حکمتونو مشتمل دی. واحد دا صورت تے چی صرف دا اللہ ذکر دے پکے دا اللہ دا یوالی ذکر دے چی اللہ یو دے دا خدای دا لوی ذکر دے چی اللہ تا ټول مخلوق محتاج دے و اللہ چاہتا محتاج نہ دے او دا اللہ دری صفت پکے نور ذکر دی یو دا چی خدای لزویم نشتا بل دا چی اللہ لپلارم نشتا او بل دا خدای لوی صفت دا چی اس قسم سیز دا خدای همسر او برابر نشتا. سمر خشتا مضمون دی خکل معنی را دی صورت. دا صورت پا مکہ مکرمہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنازل شو او دا مکہ مشرکانو دا اللہ پشان کے لگا گستاخی کرے وا او دا نبی علیہ السلام نے دا اللہ دا صفتونو طلب کرے چی خدای سنگ دے و سشے دے او بیا پا مدینہ منورہ کے یو لوی یہودی دے کعب ابن اشرف آغا و دا آغا مرگرو دا نبی علیہ السلام پا مخ کے دا اللہ پا شان کے بیا لگا گستاخی اکلا او صفتون او اختل چی دا خدای سا صفت دے او خدای سا سیز دے نو رب العالمین پا دوارو موقو دا نبی علیہ السلام پا جمع مبارک دا صورت نازل کردے. دا دی صورت آسان معنی دا دا قل او آیا اے پیغمبر دے خلقو تا اذا کم خلق دا اللہ متعلق تا پوسونا کئی کہ خدای سے سیز دے خدای سے شے دے خدای دا سنا جوڑ دے دا خدای سے صفت دے دی تا جواب کی ہوا آیا کہ ہوا اللہ دا غزات چی دا کم ذات متعلق تا پوس کوئے دا غل اول نم در توخایو چو نم کوئی اللہ دے تا ارچا خپل نمی زما خپل نم دے تا خپل نم دے دی جماعت خپل نومی دا عرش خپل نومی نو رب العالمین پا دی صورت کے لاول خپل نوم ذکر کرے کہ زمان نوم اللہ دے دا اللہ مزیدار نوم دے او اللہ ویستا یو خدا خدا نوم دے خو معنی سدا دا اللہ معنی دا دا چی پا حق اغا ذات چی اغا دا عبادت مستحقی چی مونگ اغا تسرخ کتا کو عبادت وطو برحق دا عبادت لائق دا بندگے او دا عبادت برحق لائق چی دا غزات تا مونگ سرخ کتکو مونگے بندگیو کو مونگ دا غزات عبادتو کو مونگے بندگیو کو او مونگ دا غزات عبادت اکو دا اللہ مانا دا معبود برحق. بیاور پس رازی احدن چی اللہ یکتا دیو دے نپا ذات کے شریک لری دعا و دری او سرور خدایا نشتا اللہ یو دے نپا صفاتو کے اللہ شریک لری دا اللہ دا علم پشان علم دا بل چاشتا
جواب راکې نشته. لږ ایمان به متازه شي. د الله د طاقت او د قدرت په شان طاقت ته بل چا شته او الله چې څنګه اورېدل کولی شي، هر ځای کې چې څوک خبره کوي الله اوري، هر ځای کې چې څوک موجود دی الله ویني. دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا شته. دا الاحد معنا ده. ذات کې یو دی، دوه نه دي، او په صفتونو کې د الله برابر بل څوک نشته. په صفاتو په لحاظ هم الله یو. علم، قدرت، طاقت، نیول، غضب، رحم، په دې ټولو صفتونو کې د الله په شان صفتونه د بل چا نشته. په کارونو کې د خدای مثل نشته. خدای چې الله چې کم کار کوي داسې کار هم بل څوک نشي کولی. کم انوار او کم سپوږمۍ چې الله راخېجوي بل څوک یې راخېجولی نشي. کم انسان چې الله جوړ کړی دی او پیدا کړی دی، که دا ټول ساینسدانان او انجینران راغونډ شي داسې انسان به جوړ کړي نشي. او کومه یو پاڼه رکوټې غوندې د توت پاڼه، رکوټې غوندې د بکیانې او د شنډۍ پاڼه چې الله جوړه کړې ده او مزیداره خشته شنه ده، اوبه پکې دي، خشته رنګ یې دی، دننه رګونه هم پکې دي که ستا ورته خیال دي. یو پاڼه سره ده، یوه شنه ده، یوه توره ده، یوه سپینه ده، مختلف رنګونه چې الله په دې کې پیدا کړي دي. نو دې له کم رنګ ساز رنګونه ورکړي دي. دا رنګونه پکې د کمې رالل. که ته وایې دا د اوبو د وجې نه رالل نو خو یو قسم اوبه دي که نه. که ته وایې چې د ځمکې نه رالل نو خو دغه یو قسم ځمکه ده که نه. که ته وایې د ډیران اثر دی پکې نو خو یو قسم ډیران دی. دا یو پاڼه د یو رنګ او بل پاڼه د بل رنګ. دا ولې؟ او دا یو ګل سور او بل شین، دا رنګونه چا ورکړل؟ او دا یوه میوه خوږه او دا بله ترخه. دا خوږوالی دا چیني پکې چا واچولی؟ د کم ځای نه راښکل؟ اوبه خو خوږې نه دي، چیني پکې نشته. ځمکه کې خو چیني نشته. دا تریخوالی پکې د کم ځای نه راغی؟ دا کم الله چې نظام چلی داسې نظام بل څوک چلولی شي؟ کم ځمکه چې الله پیدا کړه، کم دریاب چې الله پیدا کړی دی، کمې اوبه چې الله پیدا کړی دي، په یو ځای کې دوه قسمه اوبه، دوه قسمه، یو کوي اوبه مالګیجنې ترخې او د بل خوږې. زمونږ دا جومات چې دا کم ځای کې اوس مونږ مونځ کوو، دې جومات کې مخکې کوي او غالبا دا چې کم د جومات د دروازه د کوټې غالبا چې هغه کویم په دقه ځای د دروازې سره خوا کې دا مالګې ډکې اوبې وي. دې مشرانو ته پته یو کوي. اوبو کې خو دلته رګونه دي که نه؟ دې رګونو کې اوبه ګرځي راګرځي په چینو کې. بیا مو بل کوي ویشت، هغې کې مو به مالګیجنې وې خو لږې کمې. اوس همدغه کوي ایستې دي، وګورئ خشته او خوږې پاکې اوبې دي. یو ګز دوه ګزه فاصله کې دا کویان درې واړه کنستې شوي دي. نو د دې کوي هغه د مالګې اثر هلته ولې نه ځي؟ الله قرآن حکیم کې فرمایي دوه قسمه اوبه او دریابونه ما په ځمکه کې پیدا کړي دي، یو تریخ دی او بل خوږ دی. د یو اوبه بل سره نه ګډېږي او د بل اوبه بل سره نه ګډېږي. دومره تریخ دریاب سمندر چې هغه درې حصې اوبه دي او اوبه د ځمکه ځان ته راکاږي که ستاسو خیالي، لیکن هغه تریخ دریاب اوبه خدای جدا کړي دي او خوږې یې جدا کړي دي. ګنې دا یو کال کې، دوه کې، لس کې، زر کاله کې خو به د اوبه یو بل سره یو ځای شوې وي که نه. یو لوښي کې ته خوږې اوبه مو واچوه، ترخې مو واچوه، نو لږ ساعت به جدا وي، خو چې یو ګنټه پې تېرې شي نو یو ځای به شي، خوند به یو شي. دا ولې نه یو کېږي؟ الله وایي دې کې ما یو نرۍ غوندې پردی ښودې ده، خوږې اوبه ترخې ځان ته نه پرېږدي، ترخې اوبه ځان ته خوږې نه پرېږدي. داسې کار ما سوا د الله نه بل څوک کولی شي؟ ورپسې راځي الله الصمد. الله ذوالجلال چې دی دا الله ډېر مزیدار نوم دی د خدای. یو حدیث کې راځي یو انسان الله وایي، صرف دا لفظ د الله وایي الله، نو رب العالمین درې ځله ورته اواز کوي ولې بنده، ولې بنده، ولې بنده. نور ته که څوک اواز وکړي نو یو ځل ورله اواز ورکړي بچې ولې. پلار ته که څوک اواز وکړي بابا نو یو ځل به اواز درکړي ولې. لیکن رب العالمین ته چې تا وایي چې الله نو درې ځله درته اواز درکوي ولې بنده، ولې بنده، ولې بنده. دومره الله مهربان. دا د الله د نوم اواز او دومره لوی برکت دی د الله په دې نوم کې چې نبی علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه دا الله لفظ ویل کېږي قیامت به نه راځي.
خو چې کلم د دې ځمکې نه او د کائناتو نه د الله نوم ختم شو، فوري به په هغه وخت قیامت بیا راځي. دومره د الله د نوم برکت دی. نو جناب الله الصمد، صمد څه ته وایي؟ دا د خدای بل صفت مونږ معنا کو بې نیازه. څه مطلب بې نیازه څه ته وایي؟ هغه ذات چې ټول مخلوق هغه ذات ته محتاجه دی. داسې ده که نه ده؟ مونږ په ډوډۍ کې ورته محتاج یو، اوبو کې محتاج یو، بیماری راشي صحت چې الله نی مقرر کړی والله که د دنیا ډاکټران دې علاج وکړي شي، ګرځوه امریکې پورې نه به جوړېږي، او چې الله فیصله وکړي نو په سپیرکو به هم جوړېږي. په عزت کې ورته محتاج، په بچو کې محتاج، دریاب کې چې د کشتۍ اور اونخلي محتاج، ګاډي درته خراب شو الله ته چغې، د شپې تکلیف درته پېښ شو، بغیر د خدای نه بل نوم زموږ په ژبه نه راځي. ټول مخلوق الله ته محتاج، دا د صمد معنا ده. او الله چا ته محتاج نه دی. دی نه دی. الله چاته ویلي دي مونږ ته چې دا شی مې په کار دی ماله راکړې؟ نه دی. الله دا ویلي دي چې دا انور راخېجوم او ستړی شوم لږ امداد را سره وکړې؟ ویلي دي؟ نه. الله ذوالجلال ټول مخلوق ورته محتاجه، پروردگار چا ته محتاج نه دی. دا الله الصمد معنا شو. لم یلد، بچی نشته، اولاد نشته. ولې؟ اولاد خو هغه چاله چې دی وي زه بوډا شم نو اولاد به زما خدمت کوي، کار به راله کوي، او که زه مړ شم نو زما میراث به ورته پاتې شي. نو خدای له نه بوډاوالی راځي نه وله مرګ راځي. بچي څه کوي؟ ولم یولد، پلار هم وله نشته. پلار خو هغه چا دپاره چې دی په خپل وجود کې پلار ته محتاجه دی. که پلار نو زوی له کومې راغی؟ نو الله خو په خپل وجود کې چا ته محتاجه نه دی. ولم یکن له کفوا احد، د الله په یو قسمه صفت کې همسر او مثل نشته. وایه که نه اوس د دې صورت دا معنا څونه مزیداره خشته ده که نه؟ الله یو دی، ذات او صفتونو او کارونو کې شریک نه لري. الله ته هېڅوک الله چا ته محتاج نه دی، مخلوق ټول الله ته محتاجه. نه ولا زوی شته او نه ولا پلار شته او نه مثل شته. دومره خشته معنا لري. نو چې انسان د دې صورت تلاوت کوي نو رب العالمین به پرې څومره خوشحالېږي. تلاوت کې فایده ده. یو حدیث کې راځي چې څوک لس کرته د دې صورت تلاوت وکړي، لس کرته، لس خو آسان دی، هر انسان یې لوستی شي، نو رب العالمین به دې انسان له په جنت کې یو محل جوړ کړي. نو چې خدای محل جوړوي خو هسې خو یې نه جوړوي، تا به وله بوځي که نه؟ داسې خو نه ده چې محل تاله جوړ کړي او ته په جهنم کې پروت یې او پکې اوسئ بل څوک. چې محل له جوړوي ته به زیور ده. په بل حدیث کې راځي چې څوک درې کرته، نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله مونږ خو به ځان له ډېر زیات محلونه اوس جوړو، لګیا به وي ته دومره نه شي ویلی لکه څومره چې الله محلونه درکولي. بل حدیث کې راځي چې چا درې کرته ولسته قل هو الله احد، د قرآن حکیم د الحمد نه تر والناس پورې ثواب بول رب العالمین ورکړي د پوره قرآن درې ځله. یو بل حدیث کې راځي هغه ډېر د خوشحالۍ دی، ډېر د خوشحالۍ دی چې څوک سل کرته د دې صورت تلاوت وکړي، سل کرته، نو الله ذوالجلال به ورته د 50 کالو واړه ګناهونه معاف کړي. سل کرته څومره فایده شو پکې. او که یو سړی وي دعا کوم دعا مې نه قبلېږي، نو یو صحابي دی نبي علیه السلام سره ناست دی مخامخ دعا کوي، د دعا نه مخکې دا صورت ووایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام والا آواز ورکا اے رورا وی دا اغس دا خدای صفتونه اکرل او دا اللہ اسم اعظم دی ولس اسم اعظم ځکه څه دعا کوي نو کوه خدای به قبلې ده. معلومیږي دا چې سړی دعا کوي او مخکې دا صورت وي دی نه پس دعا هم الله قبلې. یو بل صحابي دی هغه په مانځه کې دا قل هو الله احد صورت لسته، دا به لسته په هر مانځه کې. قبل صورت به لسته نو دا به سره مرګري کې امام او دقو، بل صورت به لوستنو دا به سره مرګري. نو نبی علیہ السلام ته چا شکایت وکوي صاحب زمونږ د امام خو چې سورت بقره لولي دا وسره وای، که سوره یاسین لولي نو دا وسره په اخر کې وای، هر رکعت کې دی دا وای. نبی علیہ السلام راغوښته تپوس وکړه لکه دا ولې کې خدا د چې سړی په یو رکعت کې یو سورت ولولي په بل رکعت کې بل سورت ولولي دا بهتر. نو خلق غریبانان سورتونه یادول نشي نو موږ ځکه وتواو چې لکه دا خدا قل هو سوره اخلاص یو کې ملو بل کې ملو، حالانکه بهتر سورت دا دی بهتر موږ کېږي که څوک دواړه رکعتونو کې دا یو سورت ولولي فرق نه پریوزي، خو یاره بهتر دا دی چې یو رکوټ وسره بل یاد کړو، یو رکعت کې یو وای بل کې بل.
نبی علیہ السلام را وغوښته لکه دا ولې دا ته خو سوره اخلاص قل هو سورت دا په هر رکعت کې لولې دا ولې وی دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده ورسره د خدای صفتونه دي که نه احبها یا رسول الله ډېره مینه ورسره کوم نبی علیہ السلام ولې ځکه د خدای صفتونه دي نبی هم وفرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه وی چې ستا دې صورت سره کومه مینه ده دا مینه به تا جنت ته رسوي جنت ته به دې رسوي دا خو د دې صورت فضایل د دې صورت نه یو څو مسلې راوځي بنیادي طور یو لوی عالم دی په مصر کې شکیب ارسلان لوی عالم تیر شوی هغه وی زما په زړه کې دا سودا و دا فکر و چې دا مسلمان دا ډغرې او دا وال ولې خوري کله یو کافر د لاس وال خوري کله بل کافر د لاس وال خوري کله خپل منځ کې نښتي یو وخت خدا سوچ چې د مسلمان د لاسه به کافر وال خوړل او ډبول به یې خوړل اوس مسلمان ارزه کې والی کېږي چې دا ونی ویل کې مې دا سوچ او فکر ویل شپې وده شم وی په خوب کې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولید وی ما ورته وی چې صاحب ډېر پریشان یم وی ولې وی مې چې زه دې نه باندې پریشان یم چې کافر خو د خدای دشمن دی د الله نه لري لکه اوس هم د عراق په دې مسله کې هر سړي په ذهن کې دا راځي د خدای دشمن دی کافر دی او مسلمان د خدای دوست دی که دی هر قسمه بد عمل هم دی خود مسلمان خو دی که کلمه خو وی نو دا مسلمان د کافرانو د لاسه دا وال ټکول او دا غزارونه ولې خوري وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راته په خوب کې وی چې ما په خپل ذهن کې دا یو شک و نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس نو د دواړو جهانو سردار مبارک راته وفرمایل وی دا مسلمان دا وال او ډغرې ځکه خوري چې د دې په سوره اخلاص عمل نشته قل هو الله واحد صورت باندې د دې عمل نشته که په دې صورت دی مسلمان عمل وکړه د عمر فاروق رضی الله عنه د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د زمانه غوند فتوحات براشي او نن به بیا د دنیا کافر د مسلمان د لاسه ذلیل ګرځي خو عمل نشته وی چې کله راویښ شم د خوبه نو ما پړه کې سوچ کوم چې په دې خو زمونږ عمل شته د دې خو چې دا کومه معنا چې الله یو دی او بې نیازه دی او زوی او پلار ولا نشته دی دا خو مونږ ټول منو او چې دې کې خو د کوم مسلمان شک راشي خو دا بیا مسلمان نه دی وی بیا مې سوچ کوم نو ته مې یو خبره راغله چې واقعي په دې صورت زمونږ عمل نشته یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله چې په ځان کې د الله خوی پیدا کړي د الله صفت ځان کې پیدا کړي لکه الله نه خوراک کوي نو بس کی نه شهوت لري خواهشات نو ذات دا مونږ چې روژه نیسو دا مونږ ځان کې د الله صفت پیدا کوو د پېشمني نه تر د نور پرېوتو پورې پېشمني نه والا نور پرېوتو پورې د الله صفت ځان کې پیدا کوو چې دا خدای په شان خو سړی نشي کېدی خو الله نه خوراک کوي نو بس کې نه خواهشات لري زمونږ هم د پېشمني تر ماښامه پورې دغه صفتونه لږ په ځان کې راوړي نو نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله د خدای صفتونه ځان کې راولي نو په دې صورت کې چې د خدای کوم صفتونه دی هغه په مسلمان کې نشته ځکه ډغرې خوري لکه لومبي صورت صفت په دې کې څه دی الله احد چې خدای یو دی مسلمان له پکار دی چې په دې کې یووالی راشي د مشرق نه مغربه پورې مسلمان کې یو شي یو کدا مسلمان یو شو اسې تاسو نه تپوس کوم امریکا به د خپله د ځمکې نه خوځئ چارې به مونږ تختی با سره دغه ټیکنالوژي سره دغه میزایلونو سره دغه اټم بمونو خو که مسلمان یو شو والله که مسلمان ته پورته وګوري که یو شو یو والی نشته دا ټول زبانی جمع خرج خبرې دي نن چې امریکې په عراق حمله وکړه ستا مسلمان یې ملګری دی که نه دی ترک یې ملګري یوه شوه د کویت په سرزمین د کویت په ځمکه د امریکې په لکونو فوج پروت دوه شو قطر یې ملګری دی د قطر په ځمکه د امریکې جزونو د امریکې فوج ولاړ دی او چې کومې بحري بیړۍ دي د هغه د دغه فرعون چې کومې بحري بیړۍ دي او د هغې د لاسه په مسلمان حملې کوي هغه ستا د عربو په دریاب کې ولاړې دي ناتبر ته چا اونې ته وی څنګه مې کړی تبر اونې ته انخته وی څنګه مې کړی وی که لاس کې در کې زمانو نو ټرته راته نه شو کولی خو لاس کې در کې زمان امریکا وی عراق ته څنګه مې کړی زه هم لاس کې در کې زمان که چېرته کویت در سره نه وي ترک در سره نه وي
او عرب ستا خلاف وي په یقیني معنو کې، نو تا نه افغانستان ته ترت کولی شو، نه دی عراق ته سوي. خو هغوی د سره امداد کې تیل کم دی نه دله راځي، امریکې نه خو دله تیل نه راځي، همدغه عربو ملکونو تیل سپلی کېږي. خو ټول زباني جمع خط دی، د امریکې مخالف مو نه بکیو، د امریکې مخالف مو عراق په حمایت کې ما نه نه نه، دا ټول دروغ دی. که زمونږ د حکومت وي دام دروغ وي، ټول گپ شپ، دا ټول د امریکې غله. نن اخبار لیکي، نن پاکستان اخبار ما کته هغه لیکلي دي، ترک اډۍ ولا ورکړي او ترک سره وعده کړې وه چې 6 ارب ډالر به درکوم، ما له اډۍ راکړه، د په عراق حمله کوم نو 6 ارب ډالر به درله درکوم، ډالر روپۍ نه، 6 ارب ډالر. اوس نن اخبار وګورئ لیکلي، پاکستان اخبار اوس ما کته ترک ته حکومت ته بوش ټلیفون کړی دی، وایي ستا ډېره لویه شکریه، موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو، خو پیسه دله یوه هم نشو درکولی. ولې چې مونږ کوم امداد ستا نه غوښته نو هغه تا زمونږ ونه کړی شو، نشو درکولی. دوکه ستا ملک سره دوکې ونه شوې، افغانستان یې وو، څه یې وکړل؟ د دې له لاسه وو، ستا د ملک د لاسه وو، لیکن دې ملک له څه ورکړل؟ اجرتي قاتل خو چې قتل وکړي نو سړی ورسل شیخ وله ورکړي، ګناه خو یې وکړه، څه شی ورکړي؟ دله یې څه ورکړل؟ پاکستان کې خو ګرانه ګراني همغه ده، غوړي همغه ګران، چې همغه ګرانه، تیل همغه په بره خېږي. نو دې ملک له پیسه ده کمې راله چې امریکې پیسې ده، پیسه څه شوه؟ اوس کور ته چې پیسه راشي نو د خلکو جیبونه خو ګرم شي که نه، پیسه چې کور ته راشي نو که دې ملک ته پیسه راغلی وي نو لږ تیل به ارزان شوي، غوړي به دې ارزان شوي، چای به دې ارزانه شوي وه، جامه به دې ارزانه شوي وه، بجلي به دې ارزانه شوي وه، ګیس به دې ارزان شوي. نو ما ته خو دا هر شي ګرانېږي، نه پیسه څه شوه؟ مرداره. ټول په دوکه کې وساتل. د امریکا که خدای پاک دا فرعون لکه د مصر د فرعون په شان سره د خپلو ملګرو نیست و نابود کړي. نشته زمونږ په مسلمانانو کې اتفاق نشته. د نهر سویز باندې چې دی کنه دی بحري دریاب ته راپورې وځي، دا د مصر او د اردن او د دغې علاقو په حدودو کې دی راځي، د بیړه په دغې حدودو کې راځي، او دغه د دریاب له غونې تنګ هم دی. دې سیک په دې علاقه عربو ته دریاب ته راوړي. ټول گپ شپ غیر مسلح کا عراق، ولې د سره وصله ده او د ده نه ډېره لویه خطره ده. خدای دې ستا بې خوباسي، دا وصله تا سره ده که د سره ده؟ خطره تا ستا نه ده که د ده نه ده؟ افغانستان تا تباه که که ده تباه که؟ فلسطین تا تباه که که ده تباه که؟ بوسنیا تا تباه کړه که ده تباه کړه؟ ځای په ملکونو اور تا بل کړی دی، بدماشي دې جوړه کړې ده، او یره د عراق نه ده. دی غیر مسلح کا، د سره وصله ده، دې وصله ختمه کړي، تیم ختمه کا. نو یو بدماش سره دی یو بل دې ختمه کړي، دا ظلم دی که نه دی ظلم؟ قوای متحده والا رالل، هغې ولیکل باقاعده چې د سره درنه وصله نشته، باقاعده ریپورټ یې وله ورکړ، او سره د هغې نه وي اقوام متحده قوای متحده نه منم او زه به خامخا دا حمله کوم. قسم دی که نور سي صرف په مشرق وسطا کې ځان له ځای پیدا کول، چې دلته کې ځان له یو ځای جوړ کړي، او په عراق کې چې کوم تیل دی هغه تیلو ته ځان را رسول. خو دا عرب دې هوښیار شي، دې سوچ وکړي نن د عراق نمبر دی ورپسې د چا نمبر دی؟ بدماش خو راغی، خواله دله راورسېد، هغه په دغه کې دننه څه ورته ویل کېږي، په ډب کې دننه یو خامار و خامار، نو دا خاماران خو چندخان خوري، نو کلب پکې چندخ به ونیوه، نو غټ باټا پکې و، دې خامار ته رانږدې شو، وی کاکا تا مقصد څه دی؟ وی زه خو چې وږی شم نو خواب په چلو مال شي چې په مخه راغی، وی ما سره به لږه ګزاره کړي، وی زما په کتاب کې خو ګزاره مزاره نشته دی. وی نه خیر دا وړي چندخ یو چندخان به دله زه راولمه او هغه خوره، هغې خپله ګزاره کوه. او ته دلته بادشاهي په دې ځای کښېنه، ګرځې څه لپاره په دې دریاب کې؟ په دې ډب کې ګرځمه، دې غاړه باندې کښېنو، زه به یو یو راولم هغه خوره. هغه وی ډېره ښه ده، مونږ ته چې خوراک مېلاوېږي مونږ سره ګرځو، دلته به ناست یو. یو ورکوټې چندخه بیا ولرونې وله بیا راوستل، دې مار به ترې خلپ وویست، چې بیا به وږې شو ویله شابه، نو په منډه به لاړ، نو بله چندخه بیا وله راوسته، نو خلپ به یې ترې وویسته، نو چې بیا به وږې شو نو په منډه به بله بیا وله راوسته، نو ډک صاحب د چندخانو نه خالي شو. چې خالي شو نو د خامار اواز وکړه باټا ته، وی څه شوې؟ وی جي دی جي حضور، دغه دی ولاړ یم. وی شابه وږې یم. وی صاحب چندخانې خو ټولې خلاصې شوې، اوله یم خلاصې شوې، غټه یم خلاصې شوې. نو وی زه څوک یم؟ زه چې وږې یم. نو وی صاحب زه دله څوک یم؟
چې څو خو مې دله راغونډ کړل بچیم نشته ټول مې والې دي وې ځان تیاروه خو چې قلب شو دی سر نه ونیو ولې بلد خو دی که نه تا پې پرون افغانستان و نن دې په عراق و نو بله د چا نمبر خو بدماش د هغه برج سره دي او سترګې سرې کړي دي ټوله دنیا په امریکا کې ورته مظاهرې وشوې په برطانیه کې ورته مظاهرې شوې د دنیا په یو بل تاسې پاتې چې مظاهرې ورته وشوې هغه خپل مذهبي پیشوا چې کوم دی پوپ جان پال هغه ورته درخواست وکړه چې مه کوه ګورې ظلم مه کوه هغه اقوام متحده و هغې ورته وایي چې مه کوه سلامتي کونسل ورته وایي سره د هغې نه برید ته وایي نه دی خامخا کړو نو چې نن عراق ونیو نو ته یې د ترور دوی بلو به تام وایي بلو به تام نو چې وروسته ورته ته بیا مخامخ جي حضور کې او غوبل ورسره کې او کولې به مو سره نه شي نو اوس یې به نه کوي وحدت او اتفاق پکې نشته د الله صفت یووالی دی مسلمان کې یووالی نشته که مسلمان یو شو قسم په خدای چې څوک به یې خپې ته مو نه ګوري په کور کې چې پنځه روڼی او ټول جدا جدا تتر بتري هر څوک په حمله کوي خو چې دا پنځه یو ځای شي نو څوک بیا حمله کولی شي تیل خو تا سره دي که نه دا وسله هغه سره تیل تا سره دي بس اتفاق وکړه دا صرف تیل پې بند کړه صرف تیل یاره که دې امریکې تیزونه وانه چول نو په ما په دې مخ لاړې وکړي دا څه خبره ده دویم الله الصمد صمدیت چې ټوله دنیا به الله ته محتاج یې الله چا ته محتاج نه ده دا صفت هم په مسلمان کې نشته دا صفت پیدا کول پکار دي چې څومره مسلمانان دي څومره مسلمانان دا صفت دې پکې پیدا کی چې دوی چا ته محتاج ني او کافر ټول دې ته محتاج شي دا صفت نشته نن ټول مسلمانان امریکې ته محتاج دي امریکا چا ته محتاج دا صفت کم دی په مسلمان او سیبه که مونږ ورته وایو نو څه به وایي یاره مولیان خلک کم خوا وختل سپومې ته وختل او مولیان مونږ 1400 کاله وروسته بوځي خلک کم خوا لاړل او مولیان هم کم خوا بوځي نو مې د پاکستان قوم سپومې ته نشي ختلی دا سپومې والا نه دی کم یو ساینسدان سپومې ته روان شوی دی او مولا صاحب ورغلی دی د لمن نه کلک نیولی چې مخېجه مونږ څوک د لمن نه نیولي چې مخېجه کم قوم چې د ګنډلو ستن د چین نه راغواړي او د ګنډلو ستن نشي جوړولی دا قوم سپومې ته ختي کم قوم چې دا تارونه د ټیلیفون او د لوډ سپیکر دا تارونه او دا اوسپنې د جاپان نه راغواړي دلته جوړولی نشي ټرانسفارمر د جاپان او چین نه راغواړي د بجلی سامان د چین او جاپان نه بکسوي د چین نه راغواړي ژرندې د چین نه ژرنده نشي جوړولی دا قوم سپومې ته ختي شي بې غیرته قوم مولا بدنام شو مونږ 1400 کال وروسته خلک بوزو خو اخلاقو لی بوزو څه لی بوزو اخلاقو لی چې 1400 کال وروسته د نبي علیه السلام کوم اخلاقو هغه ځان کې پیدا کړي هغې دوکه نه کوله ځان کې دوکه مه کوي هغې کې اتفاق و اتفاق پیدا کړي هغې د دشمن په مقابله کې یو شی وته مونږ خو تا دې نه منې کوو چې ته میزایل مه جوړو مونږ خو وایو په میزایل کې ډېر لوی خیر او برکت دی نبي علیه السلام فرمایي چې یو غشی جوړ کړه د الله د رضا دپاره پر یو غشي به 3 کسه جنت ته ځي نبي علیه السلام فرمایي یو هغه کس چې چا جوړ کړ یو هغه کس چې میدان ته یې وړه یو هغه کس چې په دشمنۍ ور وغورځاو په یو غشي څو کسه جنت ته ځي 3 دا غشي نن سبا میزایل دی چا چې میزایل جوړ کړ په دې نه چې کافر سره به جهاد کوم هغه عبدالقدیر ډاکټر دی او قبل سړی دی په ښه نیت یې جوړ کړي بالکل د نبي اسلام د وینا مطابق جنت ته به ځي چې څوک د جنگ میدان ته یو سی به هم ځي او چې څوک فایل کړي د جنگ د میدان نه اب هم جنت ته ځي مونږ ترغیب درکوو واعدوا لهم ما استطعتم مونږ خو وایو بې غیرته ورشه امریکا کم خوا لاړه ستاسو سره هر قسمه وسایل تیل شته پیسه شته نن چې هغه کوم میزایل جوړ کړی دی ایټم بم تا ولې هغسې نه جوړ کړی مفتو کې ډوډۍ دی وخوړه هسې د قوم پیسه یې برباد کړه ته ولې هغسې ټکنالوژي نشي جوړولی کوم چې هغه جوړوي هغه انسانان دي ته انسان نیسه صرف دومره دی چې هغه د خپل ملک وفادار دي او د مسلمان مشران د خپل ملک او د اسلام وفادار دي دا بنیادی فرق دی نن دنیا کې یهودیان په مسلمان لوبې کوي صرف او صرف ګوري یهودیان دا هغه قوم دي چې په نبي علیه السلام پسې دوی راغشته وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړ په مدینه منوره کې یو یهودي کعب ابن اشرف چې نبي علیه السلام ورغی او کېناست جبریل علیه السلام ورته وی هله شابه پاسه نو جبریل علیه السلام په خپلې وزرې د پاسه ونیو نبي علیه السلام ته بار په احد کې بیا دوکه وکړه
نو چې دوکې وکړه نو نبي علیه السلام په منبر باندې کېناست او د ظالم بچي به نبي علیه السلام پسې ستغې سپورې او کنځلې په شعرونو کې کول. وی من لکعب ابن الاشرف د ده نه به مسوق خلاص کړي. یو صحابي دی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، هغه وی د خدای رسول ستاسو مقصد چې دې مړ کړم، وی یاره که دې مړ کړه ښه به خلاص شو. ډېر لوی سازشونه جوړ سبا به یې راپسې د مکې کافران ټول لوستي را باندې به حمله کړي. وی ښه د خدای رسوله زه به یو چل جوړ کړم خو لږ دروغ به وایم د هغې اجازت به راکړي. دروغ به لږ ویم. وی بلکل ووایه دروغ د کافر د وجلو دپاره ووایه چل جوړ کړم. وی ښه ډېره ښه. دی ورغې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه کعب ابن اشرف ته دروازه وډبوله ولا راووت. چې راووته هلکه کعب ابن اشرف زه راغلی د سره تعلقات څنګه راغلی؟ نو ځان یې د ده ملګري کړ. یاره وایي دا پیغمبر راغلی د مکې نه، کله رانه خیراتونه غواړي او کله صدقې غواړي او کله جنګ کې پیسې غواړي. مونږ خو یې تنګ کړو. وایي همدقسې هغه خو وایي چې دا خو واقعي ترې خفه دی. وایي همدقسې صبر وکړه نور به م پرې تنګ شي. ما راته نه وي چې مې کوې امداد. وایي یاره اوس صدقه غواړي پیسې غواړي مونږ سره نشته. تا نه راغلی ما او ته له غوندې ماله څه کجورې مجورې او څه شی راکړه قرض. ورته یې وایي داسې کار وکړې چې په مخې کې خپل وطن ته وشړ. وایي نه که نه اوس خو مو له لاس ورکړی. اوس خو کې مونږ د خپل وطن نه مروستی دی نو که مونږ ورسره اوس ملګرتیا پرېږدو نو دا خو زمونږ بدنامي ده، دا خو زمونږ د غیرت خلاف ده. نو زه ګورو که چېرته نورو خلکو سره جنګونه وکړل او قصه یې کمزورې شوه نو مونږ به مخالف شو. اکلین اوس لاس نه شو اخیستی خو تنګ یې کړو خیراتونو صدقې غواړي. تا نه راغلی م لږ قرض راکړه. وایي ګاڼه به را سره ږدې. ګاڼه دا یهودي ورته وایي کعب بن اشرف. وایي شیب سره سره ګاڼه کو. وایي ښځې را سره ګاڼه کې دومره حرامي. وایي ښه زمونږ ښځې تا سره ګاڼه کو فساد فتنه جوړی دا خو شو. وایي بچي را سره ګاڼه کې. وایي نه بچو ته هم سبا خلک پیغورونه کوي چې د پلانکي زوی په دومره کجورو کې ګاڼه. وایي ښه نو څه را سره ګاڼه کوې؟ وایي زغره ده را سره ډېره اعلی هغه به سره ګاڼه کړم. زه به خپله زغره در سره ګاڼه کړم ته به را لږ کجورې راکړې. وایي ډېره ښه. خو وایي ګوره مونږ به ماښام راځو چې خلک را باندې خبر نشي بیا به خلک وایي چې ته د دې کافرانو سره رساز باز دي دسه چې را باندې نبي علیه السلام پې نه شي او د هغه ملګري پې نه شي. د شپې به راځو. وایي ښه ده ډېره ښه ده راشي. د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه بل ملګري ځان سره یو دوه کسه تیار کړل. وایي تاسو به را سره ځئ او چې کله د دې کپړې ته ما لاس واچوي نو په دا توره به دې سر بل طرف ته وړو. دې سینګور هغې ماسخوتن دروازې وډبوله. هغه اواز ورکړه لکه څوک یې؟ محمد ابن مسلمه یم تا سره چې مې واده کړی وه. وایي درلم. ښځې ورته وایي سړیه مه کوزېږه ګورې دا خو ډېر خطرناک اواز دی ما ته خو ترې خطره محسوسېږي. دې ورته څه وایي؟ وایي ښځې مه یارېږه دا خو زما هغه رضایي رور دی محمد ابن مسلمه او د مسلمانانو نه خفه شوی دی او زه خو بادر سړی یم. بادرانو ته خو که څوک د میدان جنګ دپاره د تلو اواز کې هم ورځي. راکوش شو. ده به ډېره خوشبویي پورې کوله د کعب ابن اشرف یهودي په دې سر کې او په دې وجود کې به یې خوشبویي پورې کوله. دا محمد ابن مسلمه ورته وایي رضي الله عنه هلکه کعبه سردار ډېره خشته خوشبویي ده نه پورې کړه. دې به اکثر د سر په دې لارې په دې منځ کې به دوی خوشبویي پورې کوله. ډېره خشته خوشبویي ده نه پورې کړې. وایي او زما داسې ښځه ده چې د هغې خوشبویي ډېره زیاته خوښه ده او که کور ته ننوځم نو عمره له مشک او عنبر په دې سر مږي او که د کور نه ځم نو عمره له خوشبویي پورې کوي. وایي ته دې خوا که لږه بوی خوشبویي بوی کړم ډېر مزېدار بوی کوي. وایي بوی که سر یې ورته داسې ښکته نو چې ده بوی که وایي دې ملګرو ته لږ سر دې نږدې که چې دوی بوی کړي که نه. وایي دې دې م بوی کړي. نو هغه یو ملګري ته دا سر ولاسې په عزت نیولی و ور نږدې یې که نو هغه م بوی که نو بل ته م نږدې که نو بوی یې که هلکه ډېره خشته خوشبویي ده مزېدار. وایي ته دې خوا که چې یو ځل بیا بوی کړم نو چې بیا ورته سر ښکته کړم نو دې سر د دې ویښتو نه یې کلک ونیو ملګرو ته یې به شروع پې وکړې و چې درز یې ورکړ نو سر یې ته راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم له. وایي د خدای رسول د هغه کافر یهودي دشمن نه مې خدای خلاص کړی. دې غم هغه سکیمران دي. وایي یاره د سکیم مقابله صحابه او نبي علیه السلام کړې ده مونږ یې د سکیم مقابله نشو. مسلمان کې یووالی نشته. د سوره اخلاص یو معنا یو صفت دقه دی. دویم دا چې ټول مخلوق به الله ته محتاجي الله به چا ته محتاج نه. پکار دی چې مسلمان په دا کې داسې صفت پیدا کړي چې ټول مخلوق مسلمان ته محتاج دي چا ته محتاج نه. مونږ چې نن خیر غواړو د بیت الله په دې مونږ کچکول ابریکې رزغالو چې سخت راشي نو بیت الله ته لاړ شه
چې سخت راشي نو مدینه منورې ته لاړ شه، او زمونږ وزیر اعظم صاحب بلو سخت رااله، سخته وه یا نرمه وه، نو زه به ځم او د واشنګټن او د وایټ هاوس او د بش سلام به کوم، هلته به ځم. جنګ شروع شو نو یا دوره ملتوي شوه. هلکه خدای ته وګورئ، بش نم خدای جوړ کړی ظالمانو، فرعون هم ته جوړ کړی دی. خدای شته، د خدای رسول شته، چې تکلیف راشي د مکې او د مدینې چکر ولې نه لګوي چې د امریکې چکر یې لګوي. او الله وایي چې چا ته ځان وسپارم د هغه غلام دی، که ما ته ځان وسپاره زما به غلامې، او که دې ته ځان وسپاره د هغې به غلامې. دې خلکو بغیر د هغې نه خپل ځان نه پوره کوي، نو خدای هم هغې ته سپارلي. بیا ورپسې راځي لم یلد ولم یولد. د الله نه زوی شته او نه ولا پلار شته. مسلمان لم پکار دی چې ځان کې دا صفت پیدا کړي چې د خدای پاک په مقابله کې نه زوی پېژني او نه پلار پېژني. د الله مقابله کې یو به نه پېژني. لکه د بدر میدان کې صحابه کرام جنگیږي، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن ابن ابي بکر، هغه کافرو سره دغه وخت روت میدان ته تور له شلنګ ورک، او چې څنګه میدان ته روته وی هل من مبارز شته چې څوک میدان ته روزي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه आवाज کو پیژن، وی دا څوک دي چې ته پوسوک، وی دا استاد وی عبدالرحمن. نو تور له شلنګ ورک او ورمنډه کړی، وی دا غری درلم د زوی مقابله رسول روان دي. نبی علیہ السلام کلک د مټونه وی ابوبکر ته باندې ور دی بل څوک دی ورشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بدر د قیدیانو متعلق فرمایي نه، وی سبع سلام وسلو کو یا قیدیانو د بدر کافران، وی سیب وجنو با، وی دا سینه وجنو، وی دا الله رسول استا پکې زوم دی او بل دی پکې تر دی، وی تبر زوم او تر وجنه. د علی صاحب پکې رور دی برور وجنی، د ابوبکر صدیق پکې زوی دی، د غری دا سو ته ویل کیږي ابا وجنی، د ما پکې ماما دی، د پکې خپل ماما وجنم. نن الله تخاو چې ستا په درزا لپاره او ستا دین لپاره نه ماما پیژنو نه زوی پیژنو نه پلار پیژنو نه رور پیژنو. دا صفت پیدا کول. ولم يقل له كفوا احد. د خدای را صفت چې د خدای سیال او مثل نشته. مسلمان له دغه صفت پیدا کول پکې د سیال او مثل نه. تیل د سرشتا، زر د سرشتا، دریاب د سرشتا، لرګي د سرشتا، یاقوت غمی د سرشتا، د دنیا کم نعمت چې الله مسلمان نه دی ورکړي. نو یو شی کنه په شریک یو خپل اقوام متحده جوړ کې کنه، په شریک یو خپل سلامتی کونسل جوړ کې کنه، یو خپل مضبوط پروګرام جوړ کې کنه. یو ملک چې وسایل نشتا او هغه سره انجینیر او ساينسدان شتا او بل سره وسایل ته، نو دا وسایل ورکې دی بل کنه نه په جوړ کې شي نه کنه. ولې بدل باندې امریکا لوبي کوي چې هر کله امریکا د مشترکو سټیټونو نه جوړ یو ملک دی، هغه هم سټیټس دي، هغه ګڼ ملکونه راغونډ شوي دي، یو امریکا ته جوړه شوې ده. نو مسلمان ولې سټیټونه خپل نه یوځای کوي او مشترکات یو ملک نه جوړوي؟ او مسلمان وي د پرې د نن یې غوو سبا به دا بل وي او زه خو یې مرګریم او حق د باټا چې د قصه به دی مسلمانانو سلام د امریکا کوي پرې دی بین. نن څومره انتهایی ظلم په عراق شروع دی. دی کنه دی ظلم چې د مسلمان د زړه نه د اوښکو په ځای چې وینې توی شي. دغې ماشومانو څه ګناه کړی چې نن په هغې باندې بمونه غورځولي کېږي، یو شان روان. دغې ښځو څه ګناه کړې ده. او بیا عراق هغه ملک دی چې ستا د تصوف او ستا د فقه او ستا د حدیثو علماء کرام او اکابرین او امامان پکې دفن دي، نور څه نشته، خو تیلو باندې قبضه کول دي. او ستا د مذهب یو مضبوط ځای دی هغه نیول دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې امام اعظم صاحب مونږ د چا په مذهب د هغه قبر نن په کوفه کې دی. امام حسین رضی الله عنه قبر په کوفه کې دی. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر دغلته دی. د حضرت علی رضی الله عنه قبر دغلته کې دی. د دنیا انبیاء کرام او صحابه کرام او لوی امامان پکې دفن دي. نور څه نشته. خدا مذهبي چې کوم زمونږ د تهذیب کوم ملک دی هغه په خپل کنټرول کې راوستل دي. بدر بیت المقدس یې ونیوه، اوس د نداز یې ونیوه، او چې دا عراق د قبضه کړو بیت الله مکې مکرمې سره دیوال په دیوال پرېوت. بیا به چغې وو چل بله نه راځي. موږ څوک وو، زموږ څه موږ وکړو څه بې دې نه چې الله ته فریاد کوو، خدای ته وجاړو، د خپله لاسه ډغرې خورو. والله چې د خپله لاسه ډغرې خورو. موږ نور څوک؟ زمونږ حکومت او زمونږ ملک خو بې غیرته دی. زمونږ مشران یوازې زمونږ د ټول چې څومره د دنیا د ټول دنیا مسلمانان دي ټول بې غیرته دي. عوام ټول ګورې د عراق ملګري دي، صرف حکمران د امریکې ملګری دی. هسې چغې مغې وایي چې د نه منم او فرانس او ایران او دا ټول چغې مغې جوړې کړې دي، چین او وغیره ټول دروغ دي. یو روس کو اوس راپاسېد ورته پرون امریکې غلولې دي روس که نه، اوس راپاسې میدان ته وله. یو چین دی راپاسې، بل د ویتنام نمبر دی، د کوریا نمبر دی، هغه دی راپاسې ورته که
اټم بم وایي نشته، دوی سره شته، میزایل ورسره شته، بحري بیړۍ مسلمان سره شته، ولې ورسره مقابله نه کوي؟ یو بیړه خو دې ورته ولي چې زور خو ورته میلاو شي. بهر کیف مونږ خو د خدای په دربار کې دقه یو سوال کولی شو چې رب العالمینه که امریکا ډېر سپر طاقت دی خو الله ستاره طاقت په مقابله کې سپر نه دی صفر. دا سوال الله ته کولی شو. او که مونږ دا سوال هم د خدای په دربار کې ونه کړو د قیامت پر ورځ به الله سره مخامخ کېږو څنګه؟ د الله د رسول مخکې به زمونږ پیشي به څنګه؟ نو کم از کم دا مهرباني چې د رب العالمین په حضور کې دعاګانې وکړې، وجاړئ خدای ته، د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ د رب العالمین نه، او دا دعاګانې وکړئ چې یا الله د امریکې دا ایټم بم خدای د هغې په ملکونو کې خلاص کړي، الله دا میزایل رب العالمین د هغې په دې بیړو کې دننه خلاصې کړي، مسلمان ته الله محفوظ کړي. بهر کیف اوس په 400 کې یو مظاهره ده هم د دې امریکې خلاف خو د عراق په حمایت. مظاهره کې نور څه نه خو صرف یو فریادي چې دنیا ته لږ وښوري چې خلک پې خفه دي. په امریکا کې ګورې شوي دي، په لندن کې شوي دي، تاسو ټول به وځئ دلته کې د باندې ډېر ډاک ته او د هغه ځای نه به دا ملګري ځي نو چې څومره مسلمانان تللی شي په دې مظاهره کې ښه په ګڼ تعداد په اخلاص باندې شرکت وکړي. زما خپل ځانیم زړه کېږي ځکه چې ما خو وختي فیصله کړې وه، وزیر اعلی صاحب اوس ټلیفون وکړو او 3 بجې تاسو ته دا هم یو خوشخبري در کوم، یو خوا غم دی وي دا غم او دغه دی، خدای شته چې په ذهن مو دونه بوج دی. ما ورته ویل زه خو ځکه نشم راتلی چې دلته کې موږ مظاهره جوړه کړې ده. خو هغه وایي ته فورا راشه، نن انشاءالله موږ 3 بجې په صوبه کې د هغه اسلامي نظام د نفاذ هغه پریس کانفرنس او اعلان کوو. دغه هم یو سوچ دی. نو خدای دې کړي چې دغه یو خوشحالي خو موږ ته دلته په دې صوبه کې ورسېږي که نور حالات ډېر ګډوډ دي، ډېر خطرناک طرف ته حالات ستا د ملک هم روان دي. الله دې رحم وکړي. او بهر کیف نو انشاءالله چې زموږ صوبې کې نن 3 بجې زموږ پریس کانفرنس دی وزیر اعلی صاحب په ځای کې، انشاءالله چې صوبې متعلق موږ کوم قوانین جوړ کړي دي انشاءالله چې به خدای پاک په دې صوبه کې د اسلامي دغه نظام عملي کړي انشاءالله. او باقي تاسو ملګري چې څومره دي کوشش وکړئ چې په دغه مظاهره کې شرکت وکړئ. حضرت علیه السلام وجود شته که نشته؟ دې زمانې کې دی کې د علماو اختلاف دی. څوک وایي وفات شوی دی حضرت علیه السلام، لیکن اکثر علما وایي چې نه دی موجود دی. زمونږ په ضلع 400 کې د وي سي آر او د نورو ګڼو فحاشو څیزونو بازار ګرم دی او بهر کې دا به ټول ختم شي. لږ صبر وکړئ، زمونږ دا نظام چې خدای پاک برابر کړي که خیري دا به خدای پاک دا نظام به ټول ټیک شي انشاءالله. او که مانځه کې دوران کې په کپړو ګندګي وویني مونځ به جاري ساتي که نه؟ که دا ګندګي قسمونه دي، که غټه خرابه ګندګي وه غټه او د دغه نه زیاته وه په مانځه دوران کې چې دی وویني خو دی راوګرځي او دی خپل مونځ دا هغه ګندګي دی ووینځي او خپل مونځ سر دوباره کړي. که مانځه نه پس ورته رایاده شوه نو هغې کې بیا لږ غوندې تفصیل دی بیا ما نه وروسته تپوس وکړه چې ضرورت یې دعا غواړي الله دې وله دا ضرورت پوره کړي. دی وایي زه اکثر په خوب کې حج وینم او چې حج ته ځم نو دا ښه خوب دی مزیدار، رب العالمین دې ته مونږ ټول بوتلی کړي. قسم او نظر کې څه فرق دی؟ قسم خو هغې ته ویل کېږي چې د الله په نوم سړی قسم وخوري، زما دې په خدای قسم، او نظر منښتې ته وایي چې که دا کار مه شو دا شی داسې به کوم. د قسم کفاره چې ده چې کله قسم دې پوره نه کړي نو 10 مسکینانو فقیرانو له 2 وخته ډوډۍ ورکوم. نو دا یو ملګري وایي چې د سنتو له پکې ټیم ورکه، نو اصل کې موږ به سنتو له مخکې ټیم ورکاو، خو دا ده چې بعضې ملګرو بیا دا وایي چې د سنتونه اکثر بعضې ملګري په کورونو کې کوي تیار راځي، نو په دې وجه موږ دغه پروګرام دغه کړی. دا یو ملګري وایي چې که یو سړی د جومات بجلي استعمالوي او جومات ته 10 یا 20 روپۍ ورکوي او باقي دا خو ډېره سخته ګناه ده. د جومات بجلي په خپل استعمال کې راوستل دا سخته ګناه ده. او دا یو وایي چې بعضې کسان دي چې هغه جومات کې ناستي نسوار په خوله کې اچوي، دا خو سخته ناروا ده. جومات کې چې سړی راځي نبي علیه السلام فرمایي چې اوږه او پیاز دې خوړلي چې حلال شی دی د جومات ته مزه، اوږه او پیاز حلال شی دی د جومات ته مزه، ولې چې ستا د خولې د دې بوی نه فرشتو ته ضرر رسېږي. نو نسوار کم ښه شی دی او د چرګې سوټه کې او نسوار کې خو ما ته څه فرق نه ښکاري. نو مهرباني وکړئ دې نه ځان وساتئ. او عراق مسلمان له دې دعا غواړي مو. او یو سړی که د مقتدي د امام سره ولاړي او د امام رکوع کې او دنه رکوع پاتې شي نو دی به څه کوي؟ سجدې له دې لمونځ مات کړي چې رکوع د امام سره ده ونه کړه مونځ یې مات شو
مونږ یې ونه شو دی لمونځ مات کي او دوباره د امام سره نیت وتړي. او دا دی چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه دغه زمانه کې به عیسایانو به هم راځي، د یهودیانو حکومتونه به هم راځي. غسل کې دی انسان او که سړی په بیودسۍ کې په لویه بیودسۍ کې هغه خوله پاکه ده، که دی مثلا په رومال باندې لاس پاک کي یا د تندې پې پاک یا چا سره وجنګېږي یا کمیس خولې شو، دا پاکه ده، په دې څه نقصان نه راځي. او دا یو ملګری دی ابراهیم ترکان وي، د څو ورځو نه لا پته دی، تقریبا ډېر ورځې شوې نو پته نه لګي. دې دعا غواړي چې یاره دې خدای پاک د چا د نور احمد شاه ورور ما ته خو پته نه لګي، غیب دی، الله دې را پیدا کړي. دعا کې ده جب دته دعا کې دی ابراهیم صاحب ته غیب دی چې رب العالمین را پیدا کړي. رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي، خدای مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله د خپل قهر او د خپل غضب نه مو ساتي. الله که د عراق د مسلمان تاسو په خپل قهر او په غضب نیولې وي، الله ته ورته معافي وکړي. خدایا ډېر ماشومان دي پکې، ډېر زنانه دي پکې، ډېر بچي دي پکې، رب العالمین الله ته حفاظت نصیب کړي. خدای د مسلمان حفاظت نصیب کړي. یا الله د امریکا په خپل قهر تباہ او برباده کړي، یا الله په خپل قهر تباہ او برباده کړي، یا الله د امریکا د ایټم بمونو د دې په کورونو کې دننه خلاص کړي. خدای دا بیړۍ په طوفان باندې تباہ کړي، الله دا بیړۍ په طوفان تباہ کړي. خدای زمونږ د خولې دا دعا ده، یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو، خو زمونږ د دعا قبوله کړي. یا الله مونږ مسلمانان یو، واقعي ډېر کمزوري یو، الله مونږ ته ډېر محتاج یو، مونږ ډېر بې کس او بې څوکه یو. رب العالمین مونږ ډېر ګناهونه کړي دي، خو رب العالمین تر باندې رحم وکړي، د مونږ ګناه معاف کړي. او خدای دا کافر امریکا او د ملګري په خپل قهر او په خپل غضب باندې وهلې کړي او ته ذلیله کړي. خدای ته ول شکست فاش ورکړي، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي رب العالمین. تو کې څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. بعضی بنیادمان دي غي دعا د پاره ویلي دي، جمع کې دعا غواړي چې چا په ځل کې سہاجت دي یا څه بیماری دي یا څه نور ضرورت دي، الله تعالی ته غو ضرورت او حاجتونه پوره کړي او د بیمارونو په خیر باندې خلاص کړي. صلی الله تعالی خیر خلقه.